د خبرونو سرټکی په اشخابات کې د افغانستان شاهزادفیر د روسیې د اوسپنې پټلۍ ادارې له استازي سره لیدنه هیواد ته د شخصیتونو د راستنېدو کمیسیون په هڅو د پخوانۍ ادارې دوه مسؤلین هیواد ته راستنېدل د اسرائیلي رژیم له لوري پر غزې د بریدونو دوام بسم الله الرحمن الرحیم درنولیدونکو سلامونه د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست نن شنبې د زمري میاشتې 10 نیټه ده زه نور احمد محمدي اوس په مکرې بشپړ خبرونه ته په اشخابات کې د افغانستان سفارت شهر سنبال فضل محمد صابر د روسیې د اوسپنې پټلۍ ادارې له استازي ایوان تونکیخ سره وکتل په دې کتنې کې د یاد ادارې استازي افغانستان کې د ګمرکي تعرفو په کموالي د چارو په اسانتیا خوشي څرګنده کړي او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي او د اوسپنې پټلۍ لیکو د پراختیا په اړه به د اړوندو چارواکو سره خبرې اترې وکړي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې په هڅو یې تیره اداره کې د ملي امنیت د حفظ او مراقبت مرستیال عنایت الله اوریاخیل له کاناډا څخه خپل هیواد ته راستون شو د یاد کمیسیون په وینا د تیرې ادارې پر مهال په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازی سید ظاهر مسرور هم تازه له ایران څخه هیواد ته راستون شوی دی د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري د زابل د چوپان ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ له ولسونو سره لیدنه کړې د یاد لیدنې په ترڅ کې ښاغلي نوري ویلي ولسوالۍ ته د سفرونو څخه موخه له ولسونو سره نږدې لیدنې او د ستونزو اورېدل دي د غرض نوموړي ځایي اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې او غوښتنې باید د حل په موخه له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او وروستۍ خبر الجزیرې راپور ورکړی چې د غزې تړانګې دیر البلح ښار کې د الاقصی روغتون لویدیځ لوري ته پر یوه ودانۍ د اسرائیلي رژیم د هوایي برید له امله پراخ زیانونه اوښتي او دغه راز د سیمه کې شاوخوا د بېځای شوي فلسطینیانو د استوګنې خیمو ته هم زیان رسېدلی دی د راپورونو له مخې اسرائیلي رژیم د غزې تړانګې په سویل کې هم د خان یونس ښار ختیځې سیمې تر توپچي بریدونو لاندې راوستي دي راپور زیاتوي چې د غزې ښار په شمال کې هم د استوګنې پر یو کور هوایي برید شوی چې له امله یې څو تنه ټپیان شوي او سیمې ته پراخ مالي زیانونه اوښتي دي تر نو د قدر وړ لیدونکو دا د نورو خبرونه له ملتیا نړۍ مننه تر بیا مو الله مل شه